بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے زما پیغمبرا خلقو تقوایا ایا رسول برابریږي چې علم لري هغه چا سره چې هغه علم نه لري قرآن عظیم الشان جوامع الکلم سمانا کلمه کما معنا پکې ډېره پرته ده اول قدم کې د دې آیت کریمه معنا دا ده آیا هغه څوک برابریږي چې عالمان دي په دین باندې پوهیږي په قرآن عظیم الشان باندې پوهیږي په حدیث باندې پوهیږي په فقه باندې پوهیږي او هغه څوک چې په دین باندې خبر دی الله فرمایي دا سره برابر دی دویم قدم کې معنا د آیت دا ده آیا برابریږي هغه څوک چې ډاکټر وي آیا برابریږي هغه څوک چې انجنیر وي آیا برابریږي هغه څوک چې اقتصاد پوهی آیا برابریږي هغه څوک چې د پوهنتون څخه فارغ وي آیا برابریږي هغه څوک چې دولسم نه فارغ وي هغه چا سره چې هغه بالکل په څه پوهیږي حتی چې د خپل موبایل مشکل هم نشي حل کولی موبایل ته ورته زنګ راشي هغه دوم باندې نه پوهیږي چې زنګ راته چا کړی نو الله جل جلاله فرمایي عالمان که دینی عالمان دي او که عصري علما دي دا سره برابر دي هغه چا سره چې هغوی علم لري څوک چې پوهېږي علم لري هغه دیني علم لري که عصري علم لري دوی سناسب خپل مشکل رفع کولی شي او کوم کسان چې علم نه لري قلم نه لري په دین باندې خبر نه دي نو هغوی دا ژوند چې دی په سپی چې په کوم لوښه کې خوله کوزه کړي هغه لوښه به درې ځلې وینځي بیا به پاکېږي خو زموږ ستاسو کتاب وایي قرآن عظیم الشان کله چې سپي ته تعلیم ورکړل شي تعلیم سپی استاذ ولري او دې ته د ښکار تعلیم ورکړي سپی دی جوټۍ نجسه ده جوټۍ حرامه ده غوښه یې حرامه ده خو چې کله دې ته تعلیم ورکړل شي علم زده کړي نو چې کله همدغه سپی کار ونیسي خاوند ته یې راوړي خوړلی نه وي بس دا حلال ده امام احمد بن حنبل رحمه الله خپلو شاګردانو ته وویلې وایي دا حدیث شریف چې دی د حدیث زده کول د دې قیمت د سرو زرو نه زیات دی د دې شاګردانو کې یو شاګرد دا خبرې په ذهن کې وه چې علم او حدیث یا د قرآن عظیم الشان زده کړه دا د سرو زرو نه زیات قیمت لري لاره کې روان و چپړی مشکل موچي ته ورغی موچي ته یې ویلې چې دا چپړه راته وګنډه یو حدیث درته یادومه پیسې را سره نشته خو په عوض کې به یې حدیث درته یادوم موچي چپړه ګزاره کړه وایي حدیث دې ځان ته وښایه ما ته پیسې راکړه شاګرد دې زیات خبر شو استاد ویلي حدیث او قرآن د سرو زرو نه زیات اهمیت لري او دې موچي ته وګوره چې یو حدیث مو ورته یادولو او چپړی راته ودرېده یو ټانکی ورته ونغږوه سبا ورغی امام احمد بن حنبل صاحب مبارک ته شکایت وکړ چې تاسو راته ویلي چې حدیث ډېر قیمت لري خو موچي راته یو تار تېر نه کړ امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته فرمایي چې هر سړی د دې په قدر نه پوهېږي موچي فقط په دې پوهېږي چې بوټ د خلکو نه پاکي په پتون باندې او یو څو تارونه تیر کې خپلې پیسې واخلي هغه د علم په قدر څه پوهېږي هغه د قرآن عظیم الشان په قدر څه پوهېږي
هغه د حدیث په قدر سفری علم لوی معنی د حدیث کې په قدر ساسو ډیر وخت دي سم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه روایت ده وای نبی علیہ السلام مبارک او صحابه کرام امتحان چې په قران عظیم شان کې یو ونه ده الله جل جلاله د مسلمان د ایمان تشبیه هغه ونی سره ورکړي چې هغه د کجور ونه ده او نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې الله جل جلاله په قران عظیم شان کې د مسلمان د ایمان تشبیه ونی سره ورکړي هغه کومه ونه ده عبد الله بن عمر سے فرمائی وای ټول صحابه کرام غلیو جواب چاته یاد وای دا جواب ماته یاد دا له کجور ونه څو زما عمر کم شرم نو که حیا نو جواب ورنکړه چې مشران صحابه کرام ناس دي د لګرا وای د امتحان سانه خلاص شو ختمه شو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وای ما خپل پلار ته ویل چې دا جواب ما ته یاد او مشران صحابه کرام ناشته شرم دلا سمې جواب ورکړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمای زما زویا کاش کې جواب ورکړې ما ته څومره افتخار څومره نیک نامي بوا خلق ویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په امتحان کې کامیاب شو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زوی امتحان جواب سوال جواب فخبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په قلم باندې زیات خوشالي ده په لیک لوس باندې زیات خوشالي ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه بندیان ونیول په جنگي بدر کې هغه سره پیسې نه وي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ای ماشومان ته قلم یاد کړئ مسلمانانو ماشومانو ته لوس لیک ورته یاد کړئ کورس ورته شروع کړئ او چې کله ورته یاد بغیر د عوض نه بغیر د فدیې نه زمونږ طرف تاسو خلاص یې د کفارو بندیان نبی علیہ السلام باندې ورته فرمایي تاسو نه پیسې موږ راخلو فقط زمونږ د ماشومانو ته قلم ور یاد کړئ لوس ورته یاد کړئ زمونږ طرف خلاص یې